السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت دی د امریکا ټکساس ایالت په آستن نومي ښار کې یم. آستن د ټکساس سر ښار دی، څه چې مازغه ویل کېږي یا کوپړی ویل کېږي، څنګه چې د پاکستان سر ښار اسلام آباد دی او دغه شانتې د خیبر پښتونخوا سر ښار چې کوم د پاکستان صوبه ده هغې سر ښار خیبر پېښور دی. دغه شانتې ټکساس سر ښار آستن دی. آستن کې یم او اکبر شاه صاحب هم را سره دی او حیات صاحب هم را سره دی. حیات صاحب سلامونه، په خیر ستړي مه شئ. سلام، څنګه دی وروره؟ په خیر هلی. تاسو په خیر راغلی، ډېره مننه چې موږ سره ملګري شو. کار نه خو مو نستی؟ نه. اکبر شاه هم را سره. اکبر شاه خو مې سم ستړی کړ. اکبر شاه څنګه چل دی؟ خپې خو درد نه شروع کړی؟ بوټي ورته سورې کړی دی. او دا راته ووایه حیات، دا وداني دا څه شی دی؟ دا راته ووایه، تاسو د دې نوم راته ووایه ول. دا جی د ټکساس سټیټ کیپټل دی ته وایي. د ټکساس سټیټ کیپټل، ها، یعنی مطلب دا دی د ټکساس چې کوم سټیټ دی د هغې چې کوم دی نو دا سر ښار، یعنی دا سرکاري وداني ده او په دې کې سیاسي مشران چې کوم منتخب شوي هغې پکې کینی په دې کې، داسې ده؟ یعنی ګورنر سینیټر چې کوم د سټیټ چې کوم د دې څخه داسې ده؟ ها، او د دې ودانۍ تاریخ په اړه راته ووایه. دا خو داسې ښکاري لکه په امریکا په سر ښار واشنګټن ډي سي کې چې کومه وداني ده هغه صرف د رنګ نه سپینه ده او دا رنګ نه داسې نسواري یا زیړه یا داسې دا چې دی دا زما خیال دی د هغې نه هم چوته ده، دنګه ده دی. دا ډېره دنګه ده. دا په یونایټډ سټیټ کې ټول نه په اول نمبر باندې ده. او دی چې کمپلیټ شوی په 1888 کې زما او په ایگزیکټلی په 1888 کې 1888 کې دا وداني جوړه شوې ده او ویل کېږي څنګه چې حیات صاحب تاسو ته وایي. حیات صاحب تاسو ته به دا هم پته چې دا وداني د دې نه روان دی، یو پېره جوړه شوې وه، بیا روانه شوه، بیا چې دوباره جوړه شوه هغه اوس وځېده، داسې ده؟ د لرګو نه هغه جوړه وه. او دا وداني چې کوم دی نو آستن کې ده او دې ته موږ دننه تللی شو که نه؟ بلکل، دې ته بس انشاءالله دننه لاړ شو. او څومره ګورنرس چې د هغې ټایم نه واله دې ساعته پورې دي، ون بای ون د هغوی پکچر لګېدلی دی او د هغوی سره د هغوی هغه ټایم او هر څه سره هم لګېدلي دي، هر څه لګېدلي. ښه، نو انشاءالله چې ستاسو سیلګرو دپاره، مطلب زموږ غونته د واشنګټن ډي سي نه راغلي کسانو دپاره او د دلته چې هغې عامو خلکو دپاره کولو ده حیات صاحب. او دا دومره خلک ورته راغلي هم دي، څوک ورسره ډېر زیات وارم ویلکمینګ کوي او ډېر زیات خوښوي، ډېر وارم ویلکم وي، خلک یې خوښوي. او دا وګوره ورسره بالکل چې کوم دی نو یو رقم پارک دی او هغه مخامخ که زه زوم ان شم ستاسو ته غوږ ورسره چې کوم دی نو دا غویان دي که دا څه شي دي؟ دا خو دا د ټکساس بولز چې کوم دي نو یا د ټکساس چې کوم غویان دي هغه جوړ شوي ټکساس مشهور هم د ټکساس کاو بویز دپاره دی، داسې ده که نه حیات؟ دا کاو بویز دي، کوم دې ته لانګ هورنز وایي. لانګ هورنز چې کوم دی نو اوږده ښکر چې که نه په پښتو کې به موږ داسې وایو. او حیات دا راته ووایه چې تاسو په سیمه کې د کوم ځای؟ زه جي د سوات یم. سوات، ښه. مینګورې سره په خوا کې 1 کیلومتر باندې اوسېږو، تختبند. ښه، او په آستن کې د لاست 13 ایرز نه یم. 13 ایئر نه کار څه کوئ؟ زه خو دلته کې انټرپریټر هم یم. ښه، ترجمان یې؟ او جی او فوډ بزنس مې هم دی، فاسټ فوډ. ښه، فاسټ فوډ بزنس هم دی، یعنی او دغه شانتې وایي چې دلته کې. او ترجماني یې چا کوي؟ پښتو مطلب دا چې پښتو، اردو، هندي، کورین. ښه، کورین هم دلته درځي او سپینش پکې هم وایو. او ښه، حیات صاحب له سپینش هم ورځي او کورین ژبه هم وله ورځي، اردو هم وله ورځي، پښتو هم وله ورځي او ابلسپانیول هم دی. ابلسپانیول هم دی. دا ویني دا اوس خلک راغلي دي، لګیا دي دلته تصویر وباسي او دا خلک هم چې کوم دی لګیا دي دلته کې. موږ به بره ځو، چې بره لاړ شو دننه به ځو که نه؟ دننه لاړ شو نور ویډیو به تاسو ته ورکړم. دا توقع او دا 302 فوټه ده او ویل کېږي دا چې کله جوړېده په کوم وخت کې نو دا وداني چې کومه ده کله چې جوړېده په لومړي ځل نو دا په ټوله نړۍ کې په 2م نمبر وه چې دنګه وداني وه هغه وخت کې. او دغه شانتې دا د ټکساس کانګرس یا کیپټل بلډینګ او دا په کانګرس سټریټ باندې مخامخ موږ د کانګرس سټریټ نه رالو. حیات صاحب هم را سره چې دننه لاړ شو نور دننه نار څخه وي. دا ویني موږ داسې رالو، اوس دننه ورځو، مخامخ تاسو خلک ویني را لګیا دي، هر سړی راځي دې ودانۍ سره تصویر وباسي. دا یو مانومنټ دی، تاریخي ځای دی ورسره چې کوم دی تاسو اوس ښیم او نږدې 2 پیړۍ زړه وده. موږ دننه رالو او دننه تاسو وینئ. حیات تصویران د چا لګي دي؟ دا سټیچوز. ها، راځئ دې سره به وګورو. راځئ دا دی آستن ټکساس، دا چې کوم دی نو الیزابت نه ټکساس 1894 1894 کې چې کوم دی دا سټیچو او دغه شوي ده او دغه شانتې. او بیا بله سټیچو دا چې کوم دی نو دغه ده 1883 کې 1803 کې. او دا اوس چې کوم عکسونه لګېدلي تاسو وایئ چې دا د ګورنرانو دي. دا بیا شروع شوي دي د دې ځای نه، د دې ځای نه شروع. ریک پیري پاس داسې هغې سره خو رسېدلي دي که نه؟ نو دا اوس کرنټ دی که نه؟ دا کرنټ ریک پیري کرنټ په دې ځای کې باندې دی. ها،
اپا چې د جورج ډبلیو بوش دی هم د ټیکساس سټیټ گورنر پاتې شوی دی او د امریکای صدر هم پاتې شوی دی د بیسیکلی د هم د دې سټیټ جورج ډبلیو بوش د دې ځای د دلته د په نوم باندې میوزیم هم دی په ډالس سره خوا کې دغه طرفونو ته او دا بیا انجینر ان ډبلیو ریچارډ چې کوم دا هم گورنر پاتې شوی دا کله پاتې شوی تاریخونه وسلاندې لیکلي دي تاسو دا وګورئ 1991 کال 1991 واخلې د 95 پورې د جنوري 15 دا پکې دا ټول د گورنرانو تصویران دي نو بس دا غیر چا پیښ تاسو وینئ دا عکسونه د گورنر اوس به داسې مونږ برزو بالکل اخره پورې بزو داسې به وګورئ تاسو دا وینئ بره دا داسې ده که نه سم ګمبد دی دا خلک هم راغلي دي او ټورز هم راغلي دا خلکو ته معلومات ورکوي دې په اړه باندې دا ټول ګور دا چې کوم داسې تللي دي او په یو گورنر چې کوم دی نو 4 کالو دپاره داسې ده که نه 4 کال دپاره دا دوره گورنران تېر شوي دي سوچ کوئ اوس به مونږ بره ځو دې ځای نه داسې بره به ورځو په کومه به ځو کوم چې اولنی گورنر دی ته به ځان رسو اولنی گورنر له بخواله ورځو چې دا خو نور دغه انټرنس دی او راتلو دا ګوره بینچ ته پکې ګوره ښه مزېدار او دا هم گورنر دا په 1969 کې دی گورنر پاتې شوی دی دا په 1963 پورې دی گورنر و دغه شانتې 1957 که نه بیا واپس داسې ورځی ورو او دا ټول خلک دا ټور راغلی دي ته معلومات ورکوي ما سره چې کم دی نو اکبرشاه صاحب هم را روان دی او دغه شانتې موږ سره 2 ماشومان دي په بره به ځو دی دا وګورئ مخامخ دا بیا د دې څومره دا ځایونه چې دي دا بیا په افریقا کې پوه نه شو داسې شی دا چې دي د هغوی دننه کوم چې دي په خپل ځای کې کښېني که نه کوم ګورنران چې دي یا گورنر آفیسز دي دفترونه دي دا دا کومې ستنې چې ښکاري دا دننه غټ غټ رومونه دي دا ستنې چې ښکاري دا دننه غټې غټې کمرې دي غټ غټ هالونه دي او دفترونه دي موږ به داسې ورځو په بره به ځو په پوڼو باندې به ورخیږو او ریکارډینګ خو اجازه شته که نه کولی شو خلک راځي ریکارډینګ کولی شو او که نه چې راګیر هم نه کي پکې دا خبره ایو ما تا بل لیکلي د امریکای والا په دې راټینګوي تا په دا ویډیوګانې دي جوړې دي راټینګولو والا نه دي دا خو سپورټ کولو والا دا سپورټ کولو والا دي دا چې دي دا خو لینډ اپ اپورچونټی دا لینډ اپ اپورچونټی یعنې د موکو چې سړي کې څومره صلاحیت دی څومره په سر مغزو کې خوروا ده شوروا ده یا سوپ دی یا یخني ده نو هغه چې څومره مازغه استعمالول شي دومره په بره دومره د ګرمۍ دی وایي زه وزر دې درکې وزر دې نه کټ کین نه او درې دي نه په زید نه ودري اوس دویم چت ته مونږ رالو دل تقریبا او دغه شانتي اوس په بره ور روان یو تاسو ته مونږ خو چې لومړی چې کوم د ټیکساس گورنر دغه اکثر پورې بزو او تاسو ټول سره مال پاتې شه ډېر دا خبره چې تاریخي ودانې ده هیستوریک چې د انګریزي کې وي تاریخي یعنی یو فوکتی شي او څومره صفا پریزرو او ټوله هیسټري پکې دننه ایښودله او د خلکو ته کولو د پبلک د عام ولس دپاره کولو تاسو په خپل علاقه کې په خپله سیمه کې د ګورنر افیس ته تللی شئ داسې دا راته ووایئ د غټو خلکو غټ زړونه د غټو خلکو غټ زړونه هیڅ ټایپ په دې ته د څه قسم هم رکاوټ درنه کې بل د آسټن په باره کې په ثابت یونایټډ سټیټ کې دا سیفست سټي دا په ثابت یونایټډ سټیټ کې په ټوله امریکا کې دا چې کوم دی نو محفوظه ښار دی حیات صاحب وي او دا ګوره موږ دغه ځای نه لاندې نه رالو او اوس چې کوم دی نو ګوره دام ګورنران پاتې شي دا سړی چې کوم دی نو په 1903 کې چې کوم دی د ګورنر اسوکې نه کوز شوی دی دا سړی په 1899 کې کوز شوی دی سوچ کوئ که نه او د څومره مودې گورنر 1899 نه واخلې 1903 مطلب دا چې د بار الیکشن انتخابات ګټلي داسې نه چې کوم نه مطلب د ټاپې والی الیکشن شوی د انتخابات چې دا گورنران پاتې شوي که څنګه حیات صاحب ها راځئ تاسو راځئ داسې که نه نو داسې به اوس ځو په بره دا ټول بیا هم داسې چې کوم دی نو دغه ټول دا گورنران دي دا عکسونه دي او ټولو تصویران دي زه فکر کوم چې تاسو په تصویرانو کې دومره انټرسټډ نه څومره چې زه په لومبې دا خبره د خپل اورېدونکو ته وایم ملګرو نو اوس دې خوا داسې دي حیات صاحب دې خوا بیا افیسونه دي دا هم افیسز دي جی ها دا افیسز دي دې خوا هم افیسونه دي دفترونه دي او دلته چې څومره پروټیسټ کېږي یا څومره احتجاجونه کېږي ډېر په محفوظه طریقې باندې بهر کوم ځای کې چې موږ راننوتو هغه ځای کې بس ډیوې یا باتی یا دغه لګېدلي بس د دې نه دا مطلب چې لکه دلته پروټیسټ شروع دی ښه احتجاج شوی دی احتجاجونه چې کوم کېږي اکثر دلته کې تاسو خیال کړي خلک د سرکاري ودانو مخې ته احتجاجونه کوي د خلکو خپلې غوښتنې وي خفقانونه وي نو هغه غوښتنې پوره کولو لپاره په پرامنه طریقه باندې چې کوم احتجاجونه کېږي هغه هم د دې ودانۍ مخې ته کېږي اوس به موږ داسې ځو که نه موږ به داسې ورځو او دا خوا چې کوم دی داسې شی دی سینټ چیمبر د سینټ چیمبر دی دا سینټ چیمبر دی دلته ورځو دا خو ګوره تاسو راته دا ووایئ د خپل کانګرس د خپلو ایم این ایز یا ایم پی ایز
یا چې کم دی نو سی وته څومره تاسو هغې ته چې کم د هغې دفترونو ته د هغې ځایونو ته څومره په اسانتیا باندې ورته شي دا ګوره دلته دې افیسونه دي ګورنر د یو سټیټ ګورنر چې کم دی نه هغه خبره په پښتو کې وي چې لویه بلای لویه بلای دا اوس واقع دس روم از مانیټر 24 hour by audio دا آډیو په دې کې ته خبرې هم کوي نو دا مانیټر کېږي که نه خو بیا هم دا اوس چې کوم دی د سینټ چیمبر دی خلک تصویران وباسي سینټ چیمبر مخامخ چې کوم دی تاسو وردغه کې وګورئ اوس به مونږ ځو بره او دا څو منزله ده تقریبا حیات څلور منزله غټ ده څلور او 302 فوټه ده اوږده کومه چې کوم دی په امریکا کې دا چې کوم د سینټ یا د کانګرس کومې ودانۍ وي داسې دا وبخښئ د سرکاري ودانۍ وي داسې نو هغې کې دا په ویل کېږي چې دا په دویم او یا شپږم نمبر ده چې دا دنګه ده ایگزیکټلی بیا چې کوم دی د امریکا د سر ښار کې یعنی چېرته چې په واشنګټن ډي سي کې کومه د کانګرس ودانۍ ده کیپیټل اکثره خلک ورته وایټ هاوس وایي هغې ته ځکه چې پیژني یې نه که نه هغه د کانګرس ودانۍ ده بیسیکلي هغه ودانۍ نه هم دا دنګه ده په هایټ کې دا 3 پیرې جوړه شوې ده او 3 پیرې څنګه جوړه شوې ده یو پیره چې کوم دی چې کله جوړه شوه نو هغې هغه سټرکچر بیا دوی لویول غوښتل کولا وهل غوښتل دنګول غوښتل نو بیا دوباره د لرګونه جوړه کړه د لرګونه دوباره جوړه کړه هغه دوباره چې لرګونه جوړه شوه نو هغه بیا وسوځېده بیا په دریم ځل دا جوړه شوې ده دا کنکریټ دي سیمنټ دي او دا وخت کې چې کم دی نو په ځای ولاړه ده پکې ګورنر هم کینی او د سینټ چیمبر مې هم تاسو ته وښوده او دې طرف ته چې راشو دلته کې نوره ګورنران چې کم دی د هغې تصویران هم دي وویني دا اوس دې خوا مونږ رالو غوږ کې دا نور تصویران دې غوږ کې دا سړی تاسو چې وینئ دې په 1891 کې د ډیلس ګورنر د څوکۍ نه کوز شوی او د یو پیره ګورنر پاتې شوی یو پیره یې ګټلی او بیا دغه شانتې دا سړی په 18 کې د ګورنرۍ د څوکۍ نه کوز شوی په 4 کې راغلی او بیا په دغه کې کوز شوی خو بیا دغه شانتې ورپسې 4 او لومړی ګورنر تصویر له مونږ ورځو که نه دا بره دی نو مونږ به بره ورځو داسې او داسې ګیر چاپېره چې وګورو نو ښه او دا د مخامخ چې تاسو کومه دروازه وینئ دا د ریپرزنټیټیو ګیلري ده دغه دروازه نه یادوم مخامخ دروازه یادوم تاسو اوس بل خوا دروازې ته نظر واچوئ که نه دا د ریپرزنټیټیو ګیلري ده او په دې ته مونږ دننه هم ورتلی شو ځکه چې زنانه ته بهر راووته نه د هغه طرفه کولودي دې بهر راووتې په دغه طرف باندې لوړ به شو بره او تاسو ته به مونږ ښیو چې د ټکساس کله چې لومړی ګورنر و نو د هغه تصویر به درته ښیو د هغه نوم به درته ښیو بیا د هغې نه پس تاسو ته به ووایو چې کله د ټکساس لومړی ګورنر جوړ شوی کوم کال و 18مه پېړۍ وه خو اوس به ته بیا مونږ وایو نو دغه ته وګوره سټرکچر ته دا ټول شیزونه چې کوم دي ګوره دا یو شی چې دلته جوړ شوی دی یو معنا ده مطلب یې دی دلته کې ایون دو په دې چې دا ګل هم جوړ شوی دی د دې ګل هم څه معنا ده خو هغه په دې باندې چې کوم دی نو هغه سړی پوهېږي چا چې دی څوک چې د دې ودانۍ آرکیټیکچر و یا دې کې لیکلي شوي هم دي خو تاسو یې کتلی شئ په ګوګل کې ګوګل چې ورته تاسو وایئ که نه خلک ورته په انګریزي کې ګوګل وایي په خندا ټوک کې ورته مونږ ګوګلي وایو نو حیات صاحب او څو پرې راغلی تاسو ته نږدې پاتې کېږي حیات صاحب زه تاسو ماونټ بنین طرف ته زه ویسټ سایډ ته پاتې کېږم کوم ځای کې چې تاسو هلته کې غره ته به ختلي وي زه هغې غر باندې ها بالکل هلته پاتې کېږي صحیح تاسو ګورئ لاندې نه دې تصویر ویست نو مونږ هم درته باره نه دا ځای وښیو تاسو وینئ تاسو مونږ دومره راوختو دا وینئ واو نو دا خلک راځي دا سیلګري دي په دې کې ښه زه فکر کوم چې دغه سړی لومړی ګورنر و که کوم یو ګورنر راشس بیا پته ولګي فکر چې دا وداني په 1888 کې مکمل شوی و 88 کې بیا دا کول وکړی شوی وه نو دا سړی اوس تاسو ته ښیو دې په 1853 ښه دا د ټکساس ګورنر خو داسې ده دا 1867 نه د 1869 نه پورې و بیا 53 دا دی نو ما فکر کوم چې هغه سر ته به لګېدلي لومبۍ ګورنر درته ښیو اوس ښه دا اوس وګوره دا ټول خلک چې کم دی او دې نه دې خوا څه بار دغه ښکاري که نه ښکاري حیات صاحب بار نه ښکاري ښه بار کړکۍ نشته دی هغه خبره چې مونږ هم تازه هوا واخلو اجاز کې یو پیر راتلي چې وړوکي هم په امریکې ته راتلم نو ما یو کزن دی نو هغه ما ته چې زه خفه وم ډېر زیات نو ما ته یې وکیلخانه خفه کېږم کله چې جاز بره شي که نه نو ته به جاز د کړکۍ نه لږ لاس رابار کې او مونږ ته به اشاره وکړي او وی بل راته وي ته ګوره وړوکي نو ته ګوره که مشران کسان وي که جاز خراب شو نو کوشش وکړه چې ته ورکوشي دي که ورپسې ووایې مشران د نه کونې شي که نه نو زه هم دا وایم چې کړکۍ شته چې تازه هوا واخلو دا سړی چې کوم دی د ټکساس لومړنی ګورنر و او دې کله د نومبر میاشتې 14 باندې منتخب شوی 1815 کال 15 او بیا د کوم دی نو مارچ لومړنۍ نیټې او 18 یعنې تقریبا دې یو څو میاشتو دپاره
زما خیال د 200 کاله آلموسټ دی نو 200 نږدې 200 کاله زوړ دا د 22م د تقریبا او نږدې 200 کاله یو آلموسټ نږدې 200 کاله چې کم نه وشو د دې سړي چې د ټکساس گورنر پاتې شو او اوس داسې وګورئ وته تاسو ها حیات صاحب نو دا د او د آرکیټیکچر ته وګورئ بره وګورئ تاسو بره پکې څه لیکلي دي بره پکې لیکلي دا ستوري جوړ شوی دی او پکې لیکلي دي ټیکسس زه مو ته زوم ان کوم وینئ ورو ورته ورځو ورخیږي ورته هم لیده زمونږ خلک ورته ټکساس وایي که نه زه اکثره چې کوم دی چې خبرې کوم زه یم چې زموږ خلک پې پوه شي نو ورته وایي چې ټکساس ورته ووایي ښه نو تاسو به ګڼه پیرې راغلي نور داسې که څه وي پکې تاسو دې په ودانۍ په اړه ویل غواړئ نو بس بیا به اجازت هم واخلو نو د دې نه اوس اجازت والی واخلو ښه مونږ به نور وګورو نور چکر به پکې مونږ ځان لرو او تاسو بیا چې کوم دی نو هم د دې سره به مونږ تاسو او کله چې تاسو راشئ دلته امریکې ته نه ټول خو راتلی نه شي حیات صاحب د دې ویډیو جوړولو مقصد هم دا دی چې ټول پښتانه خو مونږ امریکې ته نه شي که زما په خوښه وي که زما په خوښه وي ما به ټوله خیبر پښتونخوا راوچته کړې وي او دلته خوښه وي ټکساس سره مې خوا کېښې وي که نه خو نه شو کولی چې نه شو کولی زموږ په وس کې نه ده غټ راځي دی خو اصل کې مسله دا ده چې هغوی ته به هغه اصل کې مسله دا ده چې هغوی ته به صرف ته دا وایي چې ما د ټیکټ هم هغه صرف ایرپورټ ته لاړ شه د کور نه ځان سره غونځاخي راواخله او راځه که نه نور محنت به هم کول غواړي که نه هغې دپاره نو دغه شی خو نه دی که نه یوازې غونځاخي راوړل نه دي ځان سره نو ځان له به چې کوم دی نو هلې ځلې هم کوي هر سړی راتلی شي امریکې ته دویم چې امریکې ته راتګ باندې دوبۍ ته تلو باندې بس تاسو ډېرې پیسې لګي او امریکې ته به راتګ به هم کمې ولګي څومره چې زه پوه یم یو شی هم نه ګران شي او نه آسان شي خو که په ذهن کې د ځان ته یو آسان شی هم ګران کو ګران دی او که یو ګران شی دی آسان کو آسان دی او بس صفانیت بالکل او انګریزي کې وی چې nothing is impossible هیڅ شی یو خبر هم ناممکنه نه ده it can be difficult مشکل کیدی شي ګران کیدی شي خو ناممکنه نه ده so you guys can do it چې موږ راتلی شو تاسو هم راتلی شئ چې زما ساده پلار امریکې ته راتلی شي تاسو هم راتلی شئ صحیح ده نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان